موږ ته د کابل ادارې هغه خلک موږ ته راسره مسوي وو چې کېدای شي په اوله ورځ د مذاکراتو څخه موږ سره ولاړ سوي به مذاکرات نه وای سوي، خو موږ بردباري ځکه وکړله موږ چې دا مهمه پروسه ده خیر دی د هغوی سره موږ بیا هم ولاړو مخ ته تلو خبرې مې کولې که څه هم هغوی د پیشرفت هېڅ چانس نه و چې هغوی سره پیشرفت وشي، خو بیا موږ هم د هغه باوجود موږ د دوی سره وخت په وخت باندې مسله اوږدوله، دوی سره خبرې کولې، بیا به بلې خواته ولاړو که نه هلته موږ پوهېدلو چې د هغوی سره مخ ته تګ څوک نشي کولی. د دې دا هدف و چې موږ وښیو دنیا ته وښیو دوی ته هم وښیو چې که مشکل حل کول غواړئ موږ اماده یو. دا چې دوی نور نسوه کولی د دې قابلیت پکې نه و، همدغه حد پورې مسله راورسېد د امریکایانو پورې دغه مشکل د دوی دپاره هم فایده تمام سو چې د افغانستان څخه دوی ووتل او هغه خلک چې دوی را مخکې کړي وو چې هغه د کابل ادارې خلک وو که هغوی غوښتلی چې یو حل راسي هم موږ هلته اماده وو. دا چې هغوی نه غوښتله چې یو خبره به تا یادوله چې هغه به تا 50% یو شی تخمین کړی وو هغه به 100% کې ناست وو، هېڅ به دې مسلې ته رانږدې کېدله نه. نو هغه دغه و چې د مذاکراتو سره اوږده سو تر څو پورې چې موږ خپل هدف ته ورسېږو چې هغه د افغانستان څخه د خارجي قواو وتل.